ایمل والی خان وایي چې امریکا ته د داعش د یوه غړي سپارلو پور به بیا پښتونخوا او بلوچستان پرې کوي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي چې د پاکستان له لوري امریکا ته د داعش د یو غړي سپارلو پور به بیا خیبر پښتونخوا او بلوچستان پرې کوي. ایمل والی خان د پاکستان ولسمشر ته د پښتانو او بالوڅو د نسل وژنې او د ترهګریزو بریدونو په وړاندې د حکومت د چوپتیا په اړه پرانیسته لیک لیږلو پریکړه هم کړې ده. ایمل والی خان د پاکستان له لوري امریکا ته د داعش د یوه غړي سپارلو او له ترهګرو سره د پاکستان د مبارزې په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونو ته د پاکستاني چارواکو خوښۍ ته په غبرګون کې په ایکس پاڼه لیکلي. هغه کسان چې د ټرمپ څرګندونو ته خوشحالي کوي مطلق نه پوهاوه بولم او که بل څه. نوموړي د پاکستان له لومړي وزیر وپوښتلي چې امریکا ته د داعش غړي په سپارلو سره به لا داعش سره د دغې دښمنۍ پور پښتونخوا او که بلوچستان ادا کوي. نوموړی زیاتوي د داعش د یوه غړي په نیولو سره پاکستان د امریکایي سرتیرو د وژنې غچ اخیستلی شي. نو تر اوسه چې په پاکستان کې سلګونه زره عام وګړي، پولیس او پوځیان ستاسو د پالیسیو په پایله کې د پیل شوې ترهګرۍ قرباني شوي دي، دا د غچ به څوک او څه وخت واخلي. ایمل والی خان پر پاکستان غاګه کړی چې د امریکایانو د خوښۍ او ډالرو لپاره د پښتنو او بلوڅانو قتل عام مه کوئ. نوموړی خبرداری ورکوي او وایي که دا لړۍ ونه درول شي اغېز به یې ښه نه وي. پر همدغه مهال د عوامي نېشنل ګوند ویلي چې ایمل والی خان به د پاکستان ولسمشر ته په پښتونخوا او بلوچستان کې د روانو ناامنیو زیاتوالي، د پښتنو او بلوڅانو د عام وژنې په اړه د ریاستي ادارو د چوپتیا په اړه یو پرانیستی لیک ولیږي. د عوامي نېشنل ګوند مشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې څو ورځې وړاندې پاکستان د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي برید مسؤل محمد شریف الله امریکا ته وسپاره او د امریکا ولسمشر ټرمپ د دغه کاس د نیونې په برخه کې د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه. د پیښې ته په غبرګون کې د افغانستان اسلامي امارت وویل چې پاکستان کې د شریف الله نیول ښیي چې اسلام آباد د داعش ملاتړ کوي او د دې ډلې مرکزونه هم هلته دي.